د دې ځای څه ورته ویېږي د دې ځای څه مقصد د هر ځای څخه ښایسته ویو لري د دغه ځای څخه نو ډېر یو ښایسته ویو لري او دغه ځای ته وګورئ دلته د روژه مات دپاره سیستم سره برابروي هیلۍ داسې مکمله ځینې جلا سوې ده څه وګورئ څونه زیاتې اوبه را روانې دي ډېر خلک هم دي وینئ نو زموږ ډېره توجه چې دا هغه زویا او ذکرا ته ده هغه یو رقم بړاس او واخواته تکه توره وریا یو ځوان ناست دی زه به یو لنډه مرکه ورسره وکړم ګوره داسې ده دونه خلک ورته راغلي دي اوس بیا دلته ورته رالمه دغه ځای څه مې قدم زموږ موټر والا رالی ځو والا خیر سره راځئ د روژه مات ټیم ته چې هر څونه نږدې کېږو هغه په لکه بله کېدای شي تر دغه ځایه اوبه وې چې بیخي ډېرې سي ته باد دی چې باد نه وی بیا به میله والو ډېر خوند ځینې اخیستی وای د دې ځای واده موږ ځو ښه خوند کوي خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم خوند ځینې اخیستی ټیکسي دا لوګو خرڅوي صاحب د غم دی نه وینې ښایسته پاسو دا وه خیمې هم ځینې کسانو راوړي دي دا بیا لکه داسې هم د یو وخت کې اوبه وې داسې معلومېږي ځای دی وینې اصلي د دالې د پارچاو پکښې ولاړ هغه دي ډاکټر صاحب او په دا لاره کې هغه یو ځای زما په نظر خراب و زه چې تېر وارې راغلی بل ځای نه دی خدای نه ستا پښه دې وشویېږي که دې یو هم نسې اوبه و ماشاءالله دې ورسره یې څنګه غنم دغسې پسې راځه راځه وینې پر دغو ځایو باندې رنج کې لکه چې میلې ته راغلي دي وینې واه 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 دا پلان ونیوی چې موږ راتلونکي جمعې ته نجیب السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو مبارک یو د خوښي زیری دی کندهار ښار دی شاولي کوټ ولسوالۍ ده نو دا د دالې پارچاو دی نو ماشاءالله یو ډېرې ښایستې اوبه را روانې دي ښایسته موسم دی نو شاته به تاسې دا د اوبو تقریبا هغه فالز وینئ نه یا واټر فالز چې ورته وایي نو ډېر ښایسته خوند کوي د خیره سره نو نن موږ هم راغلي یو چې دلې وګرځېږو تاسو ته یو ویډیو جوړه کړو د خیره سره او دا ښایسته ماحول ښایسته موسم او ښایستې اوبه در باندې ووینو نو دا یو ډېر د خوښۍ زیری دی چې ماشاءالله ښایستې اوبه را بهیږي نو سږ کال به یو آباد او سوکاله کال او ښایسته وریځ هم له اخوا سره له تاسو بې وینئ تکه توره وریځ ده کېدای شي باران هم وسي نو دلې به وګرځېږو نور میلهوال هم ډېر راغلي دي او ډېر خلک د روژه ماتو دپاره راغلي دي نو موږ دغسې راغلي یو دلې ګرځو دا میلهوال در باندې وینو په پرچاوو کې چې دی دا هغه مشهوره ځای دی تر دې ډاکټر صاحب ته پر دوی پام در سره کوه د دغه ځای څخه نو ډېر یو ښایسته ویو لري او ډېر ښایسته معلومېږي د اوبو دا دغه به وینئ ماشاءالله دا چې او له دې خوا څخه ډېره توره وریځ را پورته سوه کېدای شي باران مې لانده کړي داسې به ولاړ شو وبه ګرځېږو چی شه وراستوه مې ولې نه وراستوه دا د دلته نور هم ناست ډېر میلهوال راغلي دي دلته د روژه مات دپاره سیستم سره برابروي ښایسته موسم دی یا دې خواته ځینو خلکو خیمې هم راوړي دي دا چې دی ماشاءالله د اوبو شدت ته تاسو وګورئ څونه زیاتې اوبه را روانې دي دا یې ټول هغه د دالې څخه چې اضافه سوي دي هغه اوبه دي
دا ځوان داسې پر یو ښایسته ویو ورته ناست دی عکسونه اخلي. او دا ډیرکټر صاحب دی زویا او ذکرا ورسره دي. نو تاسو خوند راسره پر واخلئ. د اوبو فشار، هغه یو رقم بړاس او واخواته تکه توره وریځ، ښایسته موسم دی. نو کوشش به وکړو چې موټر ته ځان ورسوو. ښه که یو دم را باندې تیز باران سو، زویا او ذکرا هم راسره دي، ډېر بد به مو لانده کړي. ته ما در پورته که نو دی نه ایسي دواړه ور ولوېږو. کالو دې در ونه خېژم. نو دلته یو ځوان ناست دی، زه به یو لنډه مرکه ورسره وکړم چې څنګه راغلی دی. ښه دی دې راوله. سالم شه څنګه په خیر جوړ یې سای تیر دی روژه په خیر تېرېږي. بېخي شکر ته ښه په خیر یې په درغمېدلې خو به نه یا بېخي شکر دی الحمدلله د خدای پاک ښایسته روژه راوستلې چې ولاکه یې ترې کېږي ولاکه یې ولې کېږي دلته ورته ناست وې خوند یې ځینې اخیستی. والا دغه ښایسته اوبه دي ورته ناست یم سړی والا دواړه نه کې د زړه ګلاوسي لري دا اوبه بیا ښه ښایسته اوبه دي ورور ورته ناست والا بس دغه ډبره باندې یارانه تخته دې کار کوي هلته ګورې دا اوبو ته کښېنستلم نور خدای شته سره بیخي الله مو وسته خیر ده. معنا ساعت یې تېر دی. ساعت مو پل تېر والا سره راغلي منظره والا نو ساعت پل تېر دی و دا ډوالان ورور سره راغلي بالا نو ساعت تېر دی. دا ډوالان سره دې ساعت تېر دی، کار لږ شپتان نه کوي. یا ما ته کښېنه بالا ما خپل دغه ته کوه صحیح وکړه موږ کار کوو بس تا دې غم نه راکوي. موږ هم داسې میله یې چې دوی کار کوي، زه ویډیو ځینې کوم. بس دغسې دا هر چا مسلک معلوم وي نه. هر چا خپل کار باندې اوس ته وروره زه ناست یم دوی به نه کار کوي نه کور یې ودا ښه راسره کوي. تا به بې انداز اضافه ورکړی. انداز مې اضافه ورکړی دی یا انداز خبره لا نه ده یا غش بالا انډواله موږ ته کش تیاری دی. ښه ښه ښه. نو باران هم راځي، خیمه او شی مو نه دي راوړي. خیمه هم راوړې موټر کې پرته وه چې پاکو به راوړو ډېره دا یې د خیر کوه باران چې راسي بېخي ښه دی باران ښه ښایسته دی وروره. ځه ژوندی اوسې نو تکلیف ډېر مه. دې ځای څخه پورته کېږو، کوشش به وکړو چې ژر ولاړ شو ځکه باران را باندې راځي. داسې مخته مو لا یو څه بیا یو نو بیا به بېرته د خیره سره سفر پیلوو ځو به ښار، ولې چې موږ د روژه مات لپاره دلته ترتیب نه لرو. دا څه داسې بل رقم ته ډبرې دي، نه ډبره دی نه شګه ده. دا دې زه لوړه پورته شومه، وینې دا د لوړه ځای څخه دی. یا د دې ځای څه مقصد د هر ځای څخه ښایسته ویو لري. ډېر خلک چې دي په سلو کې تقریبا 99% خلک دغه ته راغلي دي د روژه مات لپاره. دا دې وینې چې ورته ناست د اوبو غاړه که باران پر وسو د ټولو میله به سره ورخراب دی دې له غاړې دی اوه ښه را بې وړو بله ورځ بیا راوړو. کاکه لاس را زویا ته لاس ورکړه ذکرا. صابون د ذکرا صابون والا وکړي. ډېر لرې به نه ځو د موټر څخه، ولې چې ما ته باران د اخوا څخه معلومېږي چې کېدای شي شدید باران وسي نو بیا مو لندوي. اوس مې لا داسې خوښه وه چې موټر مو رانږدې کړی وای. دا دی اوس بیا دلته ورته رالمه، هغه ځای څه مې قدم ووالی ورته راپورته شومه. دا هغه د لاندې خوا څه چې معلومېدی هغه ځای دی، ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله. دا اوبه خو نو داسې وي چې هر وخت دا رقم نه وي په کندهار کې، دا نو د یو څه وخت دپاره یي، نو په دې خاطر ډېر خلک ورته راځي.
جم و جوشه دونه ډیپ ځای دی لاندې ژور دلته پر دا لوړه نقطه ورته ناست یو نو زموږ ډېره توجه چې دا هغه زویا او ذکرا ته ده چې موږ وایي داسې نه یو چې یو ځای راسره نو ډېر په ولاګ باندې پیدلي هم نه یو ښه موږ وایي دی نه شي وغورځېږي او ذکرا نورې کاکیانې هم راغلي دي وینې هغه کاکیانې نورې رالې دلته ناستې دي ډېر خلک ورته ناست دي او ښه خوند کوي نو بیا لمر هم پټ شو وریځ هم ده نو ښایسته موسم دی تاسو یې راسره ګورئ دا ډبره وینې داسې مکمله ځینې جلا سوې ده دا مازې داسې یو ټېله داسې یو ټېله داسې دی ټېله ورکړې هغه ډبره بیخي ډېر ګیپ یې کړی دی او اصلي هغه اصلي واټرفال یا د اوبو د راتوهېدنې ځای چې دی هغه دغه دی ماشاءالله دی ورسره یې باد بیخي زیات واه واه ښایسته کندهار شولي کوټ ولسوالۍ د دایلې پارچاو کندهار ښار تر ټولو د میلې یو بهترینه او مشهوره نقطه دې ځای ته ډاکټر صاحب څوک ورلوېدی سي د دې ځای چې داسې ډېر هو داسې دا به د ماباینځ بیا نه معلوم شي دا ډبرې دي پکښې څنګه ده دغه ډبره ډېره خطرناکه ده دغه یوه یو څه ځو ده خیره داسې لړل لړ ځو ډاکټر صاحب چې باران نه شي پر را سمه ده راځه دی در سره را روانې که ته ښه دا هغه ځای دی د دې ځای څخه نو بس هغه اوبه چې ځي داسې وربهیږي د اوبو هغه ډېر زور چې ده هغه زور نقطه چې ده د دې ځای څه ورته ویږي بیا نو پسې ځي داسې داسې ورته وګورئ نو د روژه مات ټیم ته چې هر څونه نږدې کېږو هغو نه دلته راشو کشم زیاتېږي او نن چې ده خیمه مهمه ده ګوره داسې ده دونه خلک ورته راغلي دي ورته ولاړ دي نو بس ښایسته ځای دی خدای دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شوی زما زویا او ذکرا او ډاکټر صاحب یې څه شوي دي دونه باد شو نه یم چې زما اواز به تاسې اورئ که بیا نه اورئ دلته نو بیا د اوبو سطحه راډوړېږي ما چې کلمبېږي دی وایي موږ کلمبېږو احتیاط کوه احتیاط کوه احتیاط احتیاط بلکاو وخت کېدای شي پر دغو ځایو هم وي خو دا دغه یې معلومېږي هو ځکه کېدای شي تر دغه ځای اوبه وي چې بیخي ډېرې شي هو لارې ته کتل هم مهم دي ښه زه باید لارې ته م وګورم نو ماشاءالله ښه د امن فضا د امن ماحول ښایسته روژه او زموږ ستاسو میله کندهار ښار ډاله باندې درکې راوه ساعت تېر شو ولې چې ډېر وخت تېر و ښه مطلب نه غواړې چې کور ته ولاړې سې دی ژر راځه راځه کرار شاواده راغلي یو دلته ځو ولا هلته یو ګړی له مخه یو څاڅکی باران وسو ولا هغه څاڅکي یو څه لانده کړلو بیا بېرته وچ سو اوس نو
ښه ځای ده خدای دې کسي دا لوښو خرڅوي نو روژه مو خیر درباندې تېرېږي زموږ موټر والا راغلی ځو والا خیر سره راځئ یوه هیله او ارزو مو دا هم ده چې دا بغلته یو دانه سړک ورسره جوړ کړي ښه سم اوس یې سړک ډېر خراب دی د کشني موټر دا زموږ په رقم د موټرانو بیخي کار نه دی ډېر احتیاط به ورسره کوې که نه بیا هم دا منپرانو شان مشلي چې یو سړک ډېره کمه ساحه ده چې دلته یو دانه ښه سړک دا بغلته ورسره جوړ شي بیا به خلک ډېر ورسره ځي ځکه دا اوبه نو اوس مو زه د خیره سره بیا یم اخوا ته ګوره اوبه به رابهېږي هغه مین نقطې ته مو بیا یم هغه مین مرکز ته به مو بیا یم چې ټوله د الله ځینې معلومېږي او د اوبه د کوم ځای څخه هغه اول پارچاو چې دی نه د هغه اوله پلاس خلک ورته ولاړ وایي دا د اوبه پارچاو سوې کم ډاکټر صاحب د غم دی نه وینې ښایسته پاسو دا وه دا ډبرې مې ښووې دا دی څه بل رقم ډبرې دي وینې لکه داسې هم د وخت کې اوبه وې داسې معلومېږي بره لري ډبرې ته د سړي پام نه وي اوس دغه ځای دې څنګه موټر وراچوې ګوره دغه ځای په دې کې حتما منفر موښلي یا نه وشنتی لوړ دی لکه ډاکټر صاحب دا زموږ چې موټر لوړ دی دا ډبرو ته ته وګوره ډاکټر صاحب په دغه نه ولګېده هلته نفت دا ډېر خراب ځای دی ډاکټر صاحب دا یو ځای ما ښوی وینې د هغه ځای چې دا داسې اوس سره بند شو دغه ځای کې زموږ پټوارۍ دغه دی ډاکټر صاحب زه باید شاخوا ته ولاړ شم وینې ډاکټر صاحب زه درته وایم سپورنر رانیسه لاس هم راکوه ډاکټر صاحب داسې ولاړ شم صحیح ده اوس به بېرته داسې یې کاټ کړم څنګه دی دغه لاس ښیم دغه دې خواته چې ډبره ده دغه لاس کې ډبره نه وه سم مې تېر کړئ هغه خوند پر اخی ډاکټر صاحب دغه ویښ سواله ولې داسې خراب ځای رالی زیانډیوال او نیکه راوخېد داسې وزن کمیږي چې بیخي او په دا لاره کې هغه یو ځای زما په نظر خراب و زه چې تېر وارې راغلی بل ځای نه دی خراب څنګه ښایسته غنم دي ماشاءالله موټر منفر مې اخیره ور ولګوئ ما ډېر ځایونه مې بچاو کوي دغه ځای ډېر بد دی ډاکټر صاحب دلته به داسې ورسره ولاړ شم صحیح ده دغسې دغه شنه غنم دي وینې ماشاءالله دې ورسره یې څنګه غنم او د دا ویو سره بیا جلا خوند کوي ځکه هاخوا ته بیخي توره وریځ ده او د باران ولې نه شروع کېږي ډاکټر صاحب موږ خو د باران په هیله یو باله په زرنج کې لکه چې میلې ته راغلي دي وینې واه 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 هغه ځای ته باید تللي وای اوس بیا بل لکه موسم سو ډاکټر صاحب وینې دا دغه او شان دی بدل سو سره دا مځکه و طبیعت و دا شان اصلي ځای چې نو دی د پارچاو هغه دغه ځای دی لکه ما چې مخته یادونه درته وکړله پوه سوې دغه د پارچاو ځای دی ډېر خلک هم دي وینې دا نو په هغه ورځ ډېر رش و چې په کومه ورځ هغه اخري جمعه وه وینې ته لوړ خلک پکښې راول دا څونه خلک ورته ولاړ هغه اخري جمعه وه روژې ته یوازې د جمعې ورځ پاته وه او بل په هغه ورځ پسې پارچاو شوه نو و ډېر رش
څاڅکی څاڅکی باران شروع دی اوه داسې دی یو څه باد دی چې باد نه وای بیا به میله والو ډېر خوند ځینې اخیستی وای د دې ځای څخه ناستې ګوره ډېر ځوانان ورته ناستې وینې حالات د اوبو څخه خوند اخلي داسې به وینئ ماشاءالله دلته د پارچاو سطحه ډېره غټه ده د اوبه معلومیږي نه دلته د اوبو شدت او د اوبو ډېروالی بیخي زیات دی ماشاءالله نو ښه خوند کوي خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم خوند ځینې اخیستی نو دا د کندهار ښار دپاره یو ډېر د ابادۍ او د خوشحالۍ زیری دی ولې چې پارچاو دا معنا چې دلته اوبه راواوښتې نو د دالې ډیم چې دی هغه مکمل ډک سي نو بیا د هغه اوبه یو خو تقریبا میاشت 2 میاشتې الا 3 میاشتې دا پارچاو چلیږي بعد له هغه نو بیا د دالې اوبه پسې رایله کوي ځکه چې د کندهار ښار د ارغنداب ولسوالۍ پر انارو باندې اوبه لګېږي او انار اوبو ته ډېر سخت ضرورت یې نه اوبه ډېرې غواړي نو ما هم پکښې وګرځولاست زموږ هم ماشاءالله روژه لنډه سوه نو د دې وارې مې زویا او ذکرا دوی نه دي راشوه کړي نو بس تاسو یې ووینئ میلهوال به وینئ ډېر خلک بس دلته اشپزي دپاره راغلي دي که څه هم که چا خیمه نه وه راوړې او باران پر تېز سو نو روژه مات بیا ډېر خراب سي ډاکټر صاحب تاسو نن هېڅ مرکه نه ده کړې زه خو غږېږم خو اواز مې نه راځي درته بس چې اواز راځي بس په دا دوستان دې څه تقریحات وایي والله ښه خوند کوي ډېر اوس موږ دا پلان ونیوی چې موږ راتلونکي جمعې ته نجیب و خانزاد و او ډاکټر صاحب ثناءالحق هم راوړو د لې روژه مات وکړو بیا ډېر ښه خوند کوي خیمه لرو الریډي و چا چې مین د پارچاو ځای دی لیدلی د کندهار ښار د کوټ ولسوالۍ د دالې د ډیم نو هغه ځای دغه دی دلته خیمې هم ځینې کسانو راوړي دي دا بیا دغه ځای ته راوښتل نو د دې کار بیا زه ډېر خلاف یم کېدای چې ډېر دوستان یې خلاف وي ولې یا خدای نه خسته پښه دې وښویېږي که دې یو هم نسي اوبه و خو داسې دی دا ډبرې ښویې دي که دې اوبه یو هم نسي پښه در متوي ډېرې ډبرې لري پښه در خوږوي نو د عکس و د ویډیو دپاره دونه ضرور نه ده چې ته پر ځان باندې دونه یو ریسک ومنې اوه په میله کې ټول د ټولو مهم شی دا دی چې کور ته بېرته چې حتما نه ورسېده دا غټه خبره ده نو چې بیا کور بېرته بیا په اسمانونه کوي خوند نه کوي یاره داسې په تکلیف موټر راپورته کړی دی پر هغه ځای د ټایرو یې داسې بوی ولاړی صرف د دې په خاطر چې ما دلته باد دی ډاکټر صاحب وینې دلته دغه اخري ځای په تاسو ووینم اوس ورته راپورته سو سر ته له دغه ځای څخه بیا مې نو بیا ډېر ښه سم ووینئ د هغه ځای نه وینې اصلي د دالې د پارچاو مهمه نقطه چې دغه دا یې پارچاو دی موږ هلته لاندې ولاړو وینې هیلۍ نو ډېرې به نه وې په ډېرې اندازه چې بیخي دا دې نو دا د اوبو سطحه وګورو یا څونه اوبه پکښې ولاړ هغه دي ډاکټر صاحب دا دې ډېر خلک ورته ولاړ دي لږ مخته به ورسم ډاکټر صاحب راشه شه دا ځای دی ته وګورې ځینې کسان دلته بیخي راوښتي دي لکه هماسې درته وویله نو دا د دالې پارچاو دی او روژه مبارکه ده دا نو بس نورې د اوبو سطحه ده بیخي تر ډېرو ډېرو ځایو چې وګورې خلک ورته ناست تللي دي دې خواته وینې دا ډبرې ورته اچولي دي دا د وینې ډېر باد شو دا د وینې دلته لا خلک ورته ناست دي دغسې پسې راځه وینې پر دغو ځایو باندې
باد وینئ اوبه بیخي دې خواته راپورې وهي هلته لا خلک ولاړ دي وینې هلته مخامخ یوه دا سره خیمه درولې ده نو ماشاءالله ډېرې اوبه دي داسې ورته وګورئ یار دا و د کندهار ښار د شاولي کوټ ولسوالۍ یو د خوښۍ زیری چې خپل کوشش مې وکړی هغه حد و توان مې وکړی چې هغه کم مهمې نکتې هغه در باندې ووینم نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو دا ولاګ خوښ شوی نو باران هم دی تیز باد هم ورسره دی نو نور روژه ماته هم لږ وخت پاته دی تقریبا بجې دي 5 نو موږ به ځان رسوو نو چې تر دا وخته راسره مل واست ولاګ مو راسره ولیدی ډېره ډېره مننه نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای